چیرې ځې انشاءالله ولا ځم خو کلای سوز ته ځې هو کلای سوز خو ځمه نو خو سیده جای شته نو خو دغه د ذاتي لاله یې کرایه څو ده کرایه خو 40 افغانۍ ده 40 افغانۍ تر کلای سوزه هو کرایه ولې تیل ګران شوي دی نو تیل چې ګرانه شوي دي واره نو 40 روپو ته کرایه ورسېد نو خو تیل هم واره 80 افغانیو ته ورسېد خیرو اکا وامو نو خو په تیلیتر به دغونه درغوجه پورې یو په ما یې ګټې ما که دی له خدا وډارېږه دغه ما که 100 روپۍ کرایه به دا څو وارې چې تیل ارزانه سو تا 1 روپۍ ورسره کته کړه دا کرایه بس دغه کرایه ده نو خیرو اکا که ځې نور خو تا ته موټران ډېر دي خیرو اکا ولې انصاف ښه شی دی انصاف وروره تا ما دغه 40 روپۍ ورکړي دي که لږ انصاف ښه شی دی لږ انصاف وکړئ ولې ګرانه شوه خیرو اکا تیل ګران شوي دي تیل وایم تیل چا ګرانه کړو تیل ما ګرانه کړو تیل خو جنګونه شروع دي په ایران کې جنګ ده بس نو دلې تیل ګرانه نو جنګ په ایران کې شروع د کرایې دي دلته راته ډبلې کړې داسې مه که ګوره دا 100 روپۍ به درکړم سیده ذاتي ډېر خبرې مه کوو 40 افغانۍ کرایه ده زه بیا 50 نه 40 راکړم وایم 100 درکومه مه که داسې ګوره مه که داسې لږ انصاف وکړئ 150 افغانۍ راکړه صحیح ده 150 افغانۍ وایم ولې و سړی خو یو د افغانستان ده که څه شی ده جنګ خو به دلته نه جنګ خو په ایران کې ده تیل ګرانه شوي دي خیرو اکا تیل ګرانه دي ذاتي 1 روپۍ تیل ګرانه شو دلته تاسو 100 روپۍ کرایه پورته کړه څه وکړو خیرو اکا نو خو تیل په 80 افغانۍ دي له مخه به 250 روپۍ په 50 اوس په 80 افغانۍ والله خدای دې تاسو ته معنا هدایت وکړه سیده مګر دغسې داسې ته 100 روپۍ پورته نه درکوم ذاتي که مرې بیا جنجال وکړم دعوه وه ذاتي کاره کم و خو ذاتي دغه دا 100 روپۍ ذاتي که خدای په امان دي خدای په امان درځه په 100 روپۍ درځه هېڅ خبره نه ده درځه